حاجی السلام علیکم. پښتون باغ شاهي سره نږدې یو ډېره ښایسته علاقه دا زموږ خواږه زمینداران پښتانه وروڼه دې ګاڼې ته راغلو. دې ځای کې مو ګوړه وخوړه او د جولې ګنیم بچو دپاره دغه که ګنده که نو دوی د یو غزل فرمایش وکړو. نو راځئ ډېر ښایسته ماحول دی ته به یو څو شعرونه ډالۍ کړو. شعر دی وایي د عشق مستی خبرې کومه 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 د عشق مستی خبرې کومه 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 او شیخه د نوې صدۍ خبرې کومه 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 او زه محبت نور پټ نشم کولی زه محبت نور پټ نشم کولی زه ښکارا د سرکشۍ خبرې کومه 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 او ته مرسي وایې غمونه خوروه ته مرسي وایې غمونه خوروه او زه پیره د موسیقۍ خبرې کومه 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 او تا له غاړه یې پیغلې د ټولو مخکې در کوم تا له غاړه یې پیغلې د ټولو مخکې در کوم ځان له لیلام د ازادۍ خبرې کومه 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 او دا شعر د ښایسته ځوان ته ډالۍ چې زه د اسټرالیا په یو شین سترګې مین یم زه د اسټرالیا په یو شین سترګې مین یم او ته ګوره بیا د مسلمانۍ خبرې کومه 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 او اخري شعر د مقطع چې سره شونډه ستا او د ګونګروګانو محفل سره شونډه ستا او د ګونګروګانو محفل صمت په خوله د شاعرۍ خبرې کومه 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 صمت په خوله د شاعرۍ خبرې کومه 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 ډېره مهرباني.